د امریکا او طالبانو جنجال په زیاتېدو دی. طالبانو د بدخشان پیښې ملامتي پر امریکایانو واچوله. دا چې څنګه ولې جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د طالبانو ولګي د رستیز قاری فصیح الدین فطرت امریکا متحده ایالات د داعش ډلې په ملاتړ او د بدخشان د وروستیو پیښو په تمویل تورنه کړې ده. نوموړي د یادو پیښو په اړه یو وینا کې ویلي چې داعش ډله له امریکا څخه تمویلېږي او دا پیښې د دوی د مورال خرابولو په نیت شوي دي. دغه لوړپوړي طالب مقام خبرداری ورکړی چې د داعش ګواښ به طالبان ونه هیروي او دوی به د دې ډلې په ځپلو وتوانېږي. فصیح الدین ویلي چې امریکا د هڅه نه کوي تر څو افغانستان ناامنه او طالبان کمزوري کړي او که چیرې امریکا داسې شومې لوبې ته دوام ورکړي نو طالبان به هم چوپه خوله پاتې نشي او څه چې له لاسه وشي نو ترسره به یې کړي. د طالبانو د پوځ لوی درستیز د خپلو ادعاو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. تېره اونۍ د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والي مرستیال مولوي نثار احمد احمدي په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو او یو شمېر ملګري یې ټپیان شول. د داعش ډلې د دواړو پیښو مسؤلیت پر غاړه اخیستی. په وروستیو کې روسیې هم امریکا د داعش ډلې په ملاتړ تورنه کړې او ویلي دي چې افغانستان کې وروستۍ پیښې د دغه هېواد له لوري تمویلېږي. امریکا بیا په دې اړه تورونه بې بنسټه ګڼلي. عام خلک بیا وایي که طالبان له نړۍ سره اړیکې ښې نه کړي او عام خلک خپل نه کړي نو لرې نه ده چې افغانستان به بیا د نړیوالو د رقابت په مرکز بدل شي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.